دا د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو اوښکې مات شوي دي د ډېرو امیدونه په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو دا د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو اوښکې مات شوي دي د ډېرو امیدونه په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو ولس وځان تر نږدې کړی په خولو د وجود به یې ساتو ولس وځان تر نږدې کړی په خولو د وجود به یې ساتو قربان دي شوي پورا شل کاله ظلمونه په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم عزتمندو دوستانو د هېواد کې دننه یا بهر مسلمانانو ورونو دغه کومه پروژه یا کوم کار د خیر کار چې د دوستانو روان کړی دی یقینا موږ د سر نه ولیده تر دې ځای پورې موږ هم رالو اوبه تر دې ځای پورې را رسېدلي دي یو اندازه پیپ پاتې دی او په هغې کې د ستاسو مرستې ته ډېر زیات ضرورت دی نو که تاسو همکاري وکړه مرسته مو وکړه نو لله الحمد تاسو په دې خبره پوهېږئ چې دا هر یو شی صدقه جاریه ده خو د ټولو نه بهتره صدقه هغه د اوبو ده ولې په اوبو باندې ژوند دی ما چې کوم آیات کریمه ستاسو په وړاندې تلاوت که په هغې کې الله رب العزت دا خبره کوي چې موږ هر یو شی د اوبو نه ژوندی کړی دی نو په اوبو باندې ژوند راځي نو د اوبو په صدقه کې منډه وال همکاري کول 1 روپۍ 10 شل زر لک روپۍ لګول دا یو ډیره پایداره دوامداره صدقه ده لکه مخکې مفتي صاحب محترم وفرمایل چې په دې باندې به خلک منځونه کوي تلاوتونه کوي په دې باندې به جامې مینځي د هغې سره د هر هغه مسلمان د عمل سره په دې کې ته شریک وي د هغه په مانځه کې هم شریک وي د هغه په روژه کې هم شریک وي د هغه په عبادت او تلاوت کې هم ورسره شریک وي ولې هغه به ستا په اوبو باندې کړي اوبه به ستا په همکارۍ باندې راغلي نو هر چا چې دې سره منډه وواله څومره منډه یې والې ده امید دی چې الله رب العزت ول ډېر اجرونه ورکړي مخکې مفتي صاحب واقعاتو ته اشاره وکړه عثمان رضی الله په مدینه منوره کې یو کوی په همدې نامه باندې واخیسته صحابه کرامو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب وچلاوه د اوبو ډېر زیات ضرورت و بیا عثمان رضی الله په خپلو روپو باندې هغه کوی مسلمانانو له د یهودیانو نه واخیسته چې د دې مسلمانان د دې نه استفاده کوي نو دا په صدقاتو کې بهترینه صدقه ده دا نورې صدقې چې دي که یو چا له ډوډۍ ورکړي نو هماغومره وخته پورې ده چې هضمه شوه خبره اجر یې ختم شو نور کارونه هغه هم ښه دي خو دا دایمي صدقه ده دې کې منډه ووهئ دې کې همکاري وکړئ او یقینا دغه دوستان چې دا په بار ملک دي ځوانان دي نو موږ خبرېږو لله الحمد د دې کلي دپاره ډېره منډه والې ده بیا خصوصا دا دوستان چې دا پروګرام یې مخ په وړاندې روان کړی دی د دوی د اخلاص د دوی د انسانیت او د دوی د شرافت دا موږ ګواهي کو موږ ولیدل چې دوی په ستاسو پیسې انشاءالله عبس ځي کې نه خرابوي او ځان دپاره یې نه استعمالوي بلکې همدا ستاسو پیسې ستاسو په ولس باندې لګي نو په دې کې ورسره تاسو شریکې همکاري ورسره وکړئ موږ هم غواړو چې ستاسو اجرونه دایمي پاتې شي ستاسو د والدینو دپاره ستاسو د مشرانو لپاره والله رب العزت تاسو ټولو ته اجرونه در ورسوي او همکاري وکړئ په دې کې والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته